السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره ښایسته ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې موږ همدا طریقه درښایو چې څنګه کولی شو موږ یو خپل د خوښې کتاب په انټرنیټ کې څنګه سرچ کولی شو، څنګه یې پیدا کولی شو، او بیا یې څنګه خپل موبایل یا کمپیوټر ته ډاونلوډ کولی شو. تاسو ته همدا طریقه درښایم په نننۍ ویډیو کې ملګرو. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ چې تاسو سم پرې پوه شئ، او بیا تاسو ته په آینده کې دا مشکل پیدا نه شي. یا موږ یو کتاب څنګه په اسانۍ سره په انټرنیټ کې پیدا کړو، څنګه یې ډاونلوډ کړو. نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، ستاسو ټولو ملګرو نه هیله کیږي چې که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دلته به د سبسکرایب بټن نه کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته سبسکرایب بټن وي چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، ولته د ګنګړي نښان هم کلیک کړئ چې زموږ ټولو مهمې ویډیوګانې به تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو تاسو که دلته وګورئ زموږ په یوټیوب چینل کې مختلفو درسونو په باره کې ډېرې خوندورې ویډیوګانې تاسو پیدا کولی شئ، قسمه تاسو دلته وګورئ. مختلفې ویډیوګانې تاسو لیدلی شئ، هر څه درسونه آنلاین پیسې ګټلو په باره کې، انګلیسي په باره کې، موبایل په باره کې، انټرنیټ زده کړې په باره کې، پاینر کارت جوړولو په باره کې، پاینر کارت څنګه موږ له پایپال سره کنیکټ کړو. نو اوس راځو د ویډیو په طرف. اوس په ویډیو شروع کړو. نو لومړی به لاړ شئ، تاسو به خپل ګوګل کروم براوزر نه کلیک وکړئ. که هر یو براوزر وي پروا نه لري، خو ګوګل کروم چې وي ډېره ښه خبره ده. نو دلته به تاسو ولیکئ چې کتابتون. که بیا هر کله تاسو دلته نشو پیدا کولی، نو تاسو ته به ما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې لینک اچولی، په لینک به کلیک کړئ او تاسو به ډایرکټ کتابتون ته داخل شئ. هر کله مو چې کلیک وکړ، تاسو ته به همدغه یوه صفحه راخلاصه شي. دا د کتابتون هوم پیج دی. نو تاسو دلته وینئ ملګرو، دلته سرچینګ هم تاسو کولی شئ. که دلته به د سرچ کې تاسو ولیکئ کوم کتاب غواړئ سرچ کولی شئ. نو زه دلته لومړی لیکم مثال کمپیوټر، ما سرچ کړی هم دی، مخته زه په کمپیوټر نه کلیک کړم. که تاسو په سرچ اپشن کلیک وکړئ، تاسو ته څومره کمپیوټر په باره کې کتابونه په دا کتابتون کې اپلوډ شوي وي، تاسو ته به دلته راسرچ کړي. نو دا رقم ایډس کړی دی، دا تاسو کلیک کوئ، دا ایډونه دي، په دا نه کلیک مه کړئ. نو تاسو دلته وګورئ، موږ ته کمپیوټر په نوم یا خدای کتابونه راسرچ کړل او راپیدا یې کړل. نو دا خو همدا طریقه وه ملګرو. تاسو دلته کټګورۍ هم کتلی شئ، په دا کې بیخي زیاتې کټګورۍ دي. تاسو دلته وګورئ، هر ډول کتابونو په باره کې دلته کټګورۍ موجود دي. تاسو چې هر ډول کتاب وغواړئ په اسانۍ سره یې دا پیدا کولی شئ په خپله کټګوري کې. دا د سیاسي او ټولنیزو کتابونو، داسې د ارواپوهنې، مذهبي کتابونه، که په دا هره کټګوري نه تاسو کلیک کړئ، د خپلې کټګورۍ مطابق کتابونه به تاسو دلته پیدا کوي، راخلاصوي به یې. نو دا د مکتب کتابونه دي، سکول، انجینري، هر څه په باره کې کتابونه تاسو په دغه کتابتون کې پیدا کولی شئ. نو موږ راځو د مکتب په کتابونه کلیک کړو. زه د 11 ټولګي غواړم چې اسلامي زده کړه راډاونلوډ کړم. نو دلته تاسو چې هر کله مکتب په کتابونه کلیک وکړئ، تاسو ته ټول صنفونه ښیي، 1 کلاس، 2 کلاس، 4 کوم کلاس کتابونه چې تاسو غواړئ. نو موږ راځو دلته په 11 کلاس نه کلیک کړو. د 11 صنف زه غواړم چې اسلامي ښوونه راډاونلوډ کړم. نو زه راځم په 11 کلاس باندې کلیک کړم او په دا کلیک وکړ. اوس به موږ ته ټول د 11 ټولګي څومره کتابونه مضامین چې دي هغه به موږ ته دلته راوړوي کتابونه. نو موږ دلته لاندې راځو، تاسو وګورئ دلته فزیک هم راپیدا کړ، مدني هم راپیدا کړه، او ریاضي، دغسې پښتو. نو دا رقم دا ایډز دی ملګرو، دا نه بیا کلیک مه کوئ. نو دلته تاسو وینئ تفسیر شریف، تاریخ. نو دلته اسلامي ښوونه هم راپیدا کړه. زه دلته په اسلامي ښوونه نه کلیک کړم، فقط په تاسو کلیک وکړئ په اسلامي ښوونه. دلته تاسو ته ټول معلومات درکوي چې پښتو ژبه کې دومره سیز دی، دومره ویو خوړلی دي، دومره او دا MB دو. نو هر کله چې تاسو دا ډاونلوډ کوئ ملګرو، نو تاسو به دلته لاندې راشئ، د ډاونلوډ اپشن به کلیک کړئ، آنلاین یې هم لوستلی هم شئ. نو زه پرې ډاونلوډ اپشن نه کلیک کړم. هر کله چې په دا نه کلیک وکړ، نو زه دا کلیک کوم، به ډاونلوډ کلیک وکړو. دا اوس به ډاونلوډینګ شروع شي. لږ انتظار کو، ستاسو چې څومره نیټ تیز وي دلته به تاسو ملګرو په د ډاونلوډ نه بیا کلیک کړئ. هر کله مو چې ډاونلوډ کلیک کړ، تاسو وینئ په نوټیفیکیشن کې هلته ډاونلوډینګ روان شه. تاسو که نوټیفیکیشن ته لاړ شئ د موبایل، تاسو وینئ اوس د کوم کتاب چې دی دا ډاونلوډ په حالت کې دی، ډاونلوډېږي. اوس به دا ډاونلوډ شي، څرنګه ډاونلوډ شي موږ ته خلاصېږي هم اتومات. تاسو دلته وینئ اوس دا کتاب چې کوم دی دا ویو کېږي. نو تاسو وینئ ملګرو دا کتاب موږ را ډاونلوډ کړو، اسلامي ښوونه د 11 ټولګي.
دا کتاب موږ د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو. نو خدای دې وکړي چې په طریقه یې پوه شوي یو ملګرو. په همدې طریقه تاسو کتاب یو سرچ کولی هم شئ په دا کتابتون کې. دا ډېر مختلف یو خوندور کتابتون دی. هر ډول کتاب چې تاسو وغواړئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی هم شئ. ویډیو مو که خوښ شوي لایک یې هم کړئ او شیر یې هم کړئ له نورو ملګرو سره. د خدای په امان.